रत्त तो देखो दुमरा जरो कुचरी बेगा स्ता दे बड़वा दा په نیلای کې چې دی او زما خپل کور سورې دی نو زه سره ستا د بړوا نه ګیله وکم کو دوی ستا ملګرتیا نه وی کړی نو نن به ته په د ایرپورټ کې نه وې ناسته نن به ته په لوکپ کې وې په لوکپ کې ما ته هغې توان وی ستا سره څه ثبوت دی چې دا په لاچور دی لکه دا 2 نمبر دی دوی دی بل کار له راغلی دی مې وتوان په هغې کې د ثبوت څه ضرورت دی اخو مې په جوتو باندې کېنوه او د لاندې ورته سپین کاغذ کېده او په دې اوږو ولې د برې نه زور وکړه مې په خپله به ته د لاندې ثبوت راولي اکو مې راونه ویشتو جو ما ته اتکړی واچوی دوی بري کوي خو ستا د بړوا او زما د کور ما یو پیره بیا د شا د طرفه غزارو خوړ افسوس چې ما اعتماد نه وی کړی افسوس او صد افسوس چې ما بیګا اعتماد نه وی کړی چې خپله وینه ستا سره دوکه وکړي چې خپله وینه ستا سره دوکه وکړي نو ته به د بل چا نه څه ګیله کوې خو یاد به ساتي یادو چې په ملیشا کې یو ځوانو او هغه موږ دې چلته پرې نه ښودو او ټولو سرمایهدارو ته مې دا وینا ده څومره چې په ملیشا کې دي چې کو آینده دپاره چا داسې په حاج سړی ملیشا ته رادننه کو نو بیا به زما نه دا تمه نه کوئ چې دا ما راوستی دي دا ما له راغلی دي تا به ما ته کتلی و تا به زما خاطر کړی پرتوک به ترې وباسم او په دې سوشل میډیا به خلکو ته بربنډوم او زه به اوس حساب کتاب ستاسو د دې بړوا سره کوم ستاسو د دې بړوا سره به زه اوس حساب کتاب کوم او واخر دا ځوانو چې تاسو په ملیشا کې دې چلته پرې نه ښودی تاسو د دنیا هر ملک ته ځئ پروفیشنل کونیان یې تاسو او د خلکو نه پیسې راټولوئ خو دا ځوانو چې په ملیشا کې ستاسو مخنیوی وکړو په خپل ټیکټ رالی خپله مو خوړه او په خپلو پیسو باندې اته نښه ورځې مو هم تېرې نه کړې ځمکه مې درته توده کړې وه د ملیشا ځمکه او اوس به زه ستاسو حقیقت سوشل میډیا ته راوړم چې ستاسو حقیقت څه دی